تاسو دا ووایئ چې د زرتشت چې دی ها نو دا تاسو چېرته لیدلي دي؟ نه نه ها دا هسې سوچ کومه چې کېدی شي چې دا به دغه و ها ځکه چې زه هلک وم ها او په پنځه شپږم کې وم ها نو زمونږ یو استاد و د ګړی ها نو هغه نه به زه کلي ته تلم راتلم ګړی ته ها نو زه چې به ګړی ته لاړم دا د سن 1946-45 خبره ده ها هلک وم ها نو هلته به هغه له زه اختر مبارکۍ راتلم ها هغه ښه سړی و زه یې خوښ وم او زما استاد و ها او ما سره به دا امداد کو چې هغه به ما به فیس داخله و نو هغه به مه داخله وه هغه به ورکو چې دا ګنې غریب دی نو دا نو زه به هغه له مبارکۍ له تلم نو هلته یو چم و د هغې چم و نو هغې کې یو ځای و نو هغوی ما ته وي چې دا خلک چې کوم دی دې کې داسې خلک اوسي دې چم کې چې دې جومات ته نه ځي دا دې ځان له د عبادت جدا ځای جوړ کړی دی مې دې ته دې څه وایي وایي دې ته دې جومات خانه وایي نو مې دې وایي دې په بل مذهب دي ما ته تپوس کړی په کوم مذهب دي وایي موږ ته خو یې پته نشته خو دې ته سهار چې نور راخېږي نو دې نور ته سجدې کوي او دې نور غاړې ته ټوپونه غورځوي څه کوي ما وایي ښه بیا ما ته دغه ته تللی وه مردان ته اوتي ته تللی وم نو هلته یو سړک دی هغې ته شمسي روډ وایي نو ما هلته چا نه تپوس وکړی دې ته ولې شمسي روډ وایي وایي دا دلته پخوا څه خلک وو هغې ته به خلکو شمسیان وي شمسیان دي نو وایي دا د هغې په نوم دې چم کې اوتي کې دا شمسیان اوسېدلو نو وایي د دې سړک نوم شمسي روډ دی بس دومره ده هغه خلک چې ولو هغې سره زه مداو شوی نه یم خو دومره راته پته ده چې دغه ګړی کې دغه چم والا خلکو دا نور پرست وو او د دې د عبادت ځای ته هغې جومات نه وي هغې به ورته جومات خانه وي او دغه شمسي روډ خبره هم ما ته چا کړې وه نو کېدی شي چې دا دغه د زرتشت خلک وو صحیح ده